کې نه آداب دي د دعا دا یې زده کړئ آداب د دعا یو څو درته ذکر کړمه یو ادب د دعا دا دی چې په تا کې به توحید الله د مشرکانو دعاګانې نه قبلوي او کله که چېرته قبوله شي دا تقدیر مسله ده خو د دې د لاسه نه چې دا سړی یو په ده کې توحید دی نه په مشرک کې توحید کمزې کې دی اولنی ادب دا دی د دعا دپاره چې په ځان کې به توحید راولي او دویم ادب دا دی چې په تا کې به اخلاص وي دا دعاګانې چې ته غواړې خالص د الله د رضا دپاره او د الله د یرې دریم ادب دا دی چې په دعا کې الله ته د الله ښایسته نومونه وسیله کول یا رحمان یا رحیم اے کریم ذاته اے مهربان ذاته داسې دعاګانې الله ډېرې قبلوي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله ښایسته نومونه دي نو رابلئ یې په دې ښایسته نومونو سره یو ادب دا دی چې کله دعا شروع کړې نو د الله حمدونه او ثناګانې به ووایې د الله صفت بیان که حدیث کې راځي پنځم ادب دا دی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه دعا په اوله کې هم وایه دعا په آخره کې هم وایه دا دعا الله قبله یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته راغی دعا یې وغوښته او درود یې پکې ونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اما هذا هر چې دی دی نو تادي وکړه دې کسي چلو کو تادي وکړه په کار دا و چې د درود ویلی وی د الله حمد او ثنا ویلی وی داسې دعاګانې الله قبلوي شپږم ادب دا دی غوره دا ده چې انسان کله دعا غواړي نو چې قبلې ته یې مخ کړی اووم ادب دا دی په دعا کې لاس اوچتول په دې کې الله ته عاجزي راښکاره کولو کې لاس نیو چاته څومره ګران کار دی خو موږ الله ته اوچت کو خو دا فایده یې د ساتئ په هغه ځای کې به لاس نه اوچتئ د دعا سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دعا کړې او لاس یې نه یې اوچت کړی موږ به هم نه اوچتوو هلته بیا ادب لاس نه اوچتول دي دا فایده یې د ساتئ لکه اوس یو خطیب دی د جمعې خطبه کوي او بیا د خطبې په آخره کې دعا غواړي ادب دا دی چې نه به دا خطیب په دعا کې لاس اوچتوي او نه به د خطبې اورېدونکي لاس اوچتوي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی لاس اوچت کړي ورسېدی پکې د دین علاوه عامې دعاګانې چې غواړي نو په هغې کې ادب سره لاس اوچتول په دې کې ډېره عاجزي ده اتم ادب یو لوی ادب دعا به غواړي په دې یقین سره چې الله یې قبلوي تجربې به نه کوي هسې تجربې لکه دا بعض هسې چې کول کوي که نه دا دعاګانې الله نه قبلوي یقیني چې زما دا رب به زما د دعا قبلوي نهم ادب دا دی چې دا نه چې صرف یو پرې د دعا وغوښته خبره ختمه شو ته به بار بار دعاګانې غواړې بار بار به دعاګانې غواړې یو پیر به الله دغه دعا به درله قبوله کړي نور هر وخت کې تا ته یو فایده میلاویږي حدیث کې راغلي 3 فایدې دي په دریو کې یو لازم میلاویږي یا خو به درله الله دا دعا قبوله کړي او که دی قبوله نه کړه نو کیدی شي یو مصیبت ته نه لرې کړي د دې د لاسه او که دی هم ونه کړه نو ستا د دعا د پاتې شوه د قیامته پورې الله به د قیامت په ورځ د دې ثواب تعالی درکوي نو لازم پکې فایده شتي لازم پکې فایده شتي کله الله قبوله نه کړي په هغې کې هم ګوره ستا فایده ده او ستا دپاره پکې خیر دی لکه اوس یو سړی لاس اوچت کړي الله ما له زامن راکړه والله له زامن نه ورکوي نو پوه شه چې د دې سړي دپاره په زامنو کې خیر هغه نشته الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي یو سړی دی وایي چې یا الله ما په پلاني کمپنۍ کې په کار که هغه پلاني کمپنۍ کې چې کار کوي تنخوا ډېرې پیسې د ده هم دا ارمان دی چې زه پکې ولګم خو دا دعا ول الله نه قبلوي ځکه چې د ده دپاره هلته خیر نشته و یو سړی وایي چې یا الله ما د انګریزانو ملک ته ولېږه نو دا دعا الله نه قبلوي ولا
وایي په دې کې خیر دی، د انګریزانو په ملک کې خو شر دی، هلته خو خیر نشته، هلته څه دی؟ شر دی. نو غوره دا چې د مسلمانانو په ملک کې هلته خپله مزدوري کړي. دا خبره مې دې پورې کړې چې لازم یوه فایده تا ته هغه میلاویږي. نه هم لسم ادب دا دی الله ته عجزي راښکاره کول، لکه څنګه چې زکریا علیه السلام راښکاره کړ. یا الله وی بوډا یم، هډوکي مې کمزوري دي، ویښته مې تک سپین شوي. یو لسم ادب او لوی ادب د حرام مال نه به ځان لرې ساتي، هلته دله دعاګانې الله قبلوي. ځکه هغه حدیث کې راځي که نه چې یو سړی په سفر باندې و، ګوره په سفر باندې یعنې څومره تکلیف کې و، دا عجزي ده که نه، خړ پړه ویښته یې د خاورو نه ډک و، په بد حال و، او الله ته یې لاس هم اوچت کړو، دا ښه عجزي ده. او بیا بل عجزي ده چې یا ربي یا ربي، ای زما ربه ای زما رب. یعنی دا سړی الله ته څومره عجزي راښکاره کوي، دی څومره حقدار دی د دې چې د دعا دی قبوله شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فانا یستجاب له، الله به د دې دعا څنګه قبوله کړي؟ ولې یا رسول الله؟ وی اغوستې حرامه ده، په خېټه کې حرام پراته دي، خوراک یې حرام دی، څښاک یې حرام دی، څنګه به الله د دې دعا قبوله کړي؟ دا خبره یاد ساتئ، په مال کې دی که حرامي که نه، نو بیا ده ته پوښتنه مه کوه چې ولې الله زما دعاګانې نه قبلوي. او حرام خو بیا ډېرې طریقې دي او ډېر اقسام دي، هغه موضوع زمانه ده. ما په دې باندې یو بیان کړی دی، هغه ولټوئ وایي ورئ. حرام مال په دې عنوان باندې د حرام مال اقسام زده کوي، ډېر خلک پکې پراته دي، او بیا لاس اوچت کوي او بیا وایي، بیا تپوس هم کوي الله زما دعاګانې نه قبلوي. نو دولسم ادب به دا ذکر کو اخرنی دعا په پټه کول، لکه څنګه چې چا وکړه، لکه څنګه چې زکریا علیه السلام وکړه.